اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو، نن بز تاسو ته داس یو ناشنا مونځ خیم چې څلور رکعات مونځ دی او کستاسو د غره نم غټ مشکلات وي، الله رب العزت به هغه مشکلات ورسره الله حل کوي. ګورئ، مشکلات د هر چا خپل خپل کیدی شي، که د چا د پیسو مشکلات وي، که چا باندې قرض وي، که چا باندې بیماری وي. بس څومره کسان چې زما اوریدونکي دي هغه د خپل مشکل ته وګوري چې ما ته دا مسله ده او هغه مسله په جرګو په مرکو خلکو ته په مینتونو په پیسو په یو شم نه حل کیږي. بعضې مسایل داسې دي چې هغه ته پیسه نه لګیږي خو مشکل وي او سړی پکې ګیر وي. هغه وایي چې زه د دې مشکل نه وزګار شم او دې نه په خیر خیرت سره په عافیت سره زتی روزم. نو دا څلور رکعات مونځ دی او دا د امام جعفر صادق رحمت الله تعالی علیه دا غي نه دا ترتیب شوی دی او د ټولو علماو په دې باندې اجماع ده چې دا د حاجتونو د پوره کېدو لپاره ډیر بهترین دی. نو دا طریقه کار دا دی چې څلور رکعاتو نفل مونځ به د قضا حاجت د کا موږ ته صلات حاجت وایو، د په نیت باندې با نیت وتړي او څلور رکعاته مونځ به شروع کی. اولنی رکعت کې به د سوره فاتحه لکه د الحمدلله نه پس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دا بسلزل وي. بیا به داغه نه پس خپل پوره رکعت بو کی چې اولنی رکعت وکړو او دویم رکعت راوچت شو، بیا به الحمد وي د ولد دوالینه پورې په دویم رکعت کې با انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین سلزل بدا وي. دویم رکعت چې کله وکړو قاعده وکړه، دریم رکعت اوچت شو، دریم رکعت کې سورۃ فاتحه ویل او داغه نه پس با سلزل وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد دا بو وي. او په څلورم رکعت کې بچ کم دی لکه دریم رکعت کې به وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد سلزل بداوي. او په څلورم رکعت کې چې کله اخري رکعت ته پاسې د سورۃ فاتحه ویل داغه نه پس به وي حسبنا الله ونعم الوکیل دا بسلزل وي. بیا به داغه نه پس مونږ به پوره کی او سلام به واړی او بیا به سجده ته همداسې لاړ شي او په سجده کې به سلزل ربي انی مغلوب فانتصر دا به وي. او د هغې نه پس بعد دغه خپل غټ مشکلات دپاره که هغه دشمني وي، که هغه د پیسو وي، که هغه د نوکرۍ، که د چا نه ورته خطره وي چې د څه قسمه مشکلات وي د هغې دپاره به دعا وغواړي. انشاءالله العزیز امام جعفر صادق رحمت الله علیه او ډیر علماو په خپلو کتابونو کې دې باندې اجماع کړې ده چې دا ډیر بهترین مونځ دی او د حل مشکلات دپاره دا ډیر مؤثر دی. انشاءالله بیا به د یو بلې وظیفې سره تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. د هغې پورې اجازت راکوئ. د الله په امان.